د دې تورې دروازې تر شا داسې د یو خیر کار روان دی چې زما په څیر به تاسې هم پرې خوشحاله کیږئ له کلونو راهیسې زما د ارمانو چې دغه خیر کار یو ځای ته ورسیږي چې هم خیر نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته ورسیږي راځئ په ګډه وګورو چې دا څه شی دی طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير دا درې منزله تعمیر دی هغه د خیر کار هم دلته روان دی راځئ دننه ورننوځو وګورو چې دلته څه کیږي څوک څه کوي او څه روان دي أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان زه چې هره ورځ دلته درېږم او دا غږونه اورم ډېر یو عجیب احساس سړي ته پیدا کېږي د خوشحالۍ احساس کوم راځئ تاسې مو واورئ لام ولا زد لي لام چپا پیشلو لا لي راتلا فلقد حظيت شفا میزان اکاډمي عمومي دفتر دا دی دلته الحمدلله له هر اطاقه د قرآن غږ راځي څوک لام زبر له څوک وایي چې الحمدلله څوک د لمونځ خبرې کوي څوک د قرآن خبرې کوي څوک د حدیث خبرې کوي ټول سراسر د دین خبره روانه ده غږ خپرېږي له دې ځایه غربي نړۍ ته د قرآن غږ رسوو موږ دا میزان آنلاین اکاډمي ده راځئ د بل استاد د بل اطاق کې څه روان دي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إنك على كل شيء قدير السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب څنګه صحت دی ښه دی درس نه لرئ درس مې خلاص شوی دی درس خلاص شوی دی درس خلاص شو چی درس قرآن کریم او د عقیدې درس ماشاءالله قاری صاحب زمونږ استادانو له ډلې دی مهرباني کړئ قاری صاحب او د مایک چې مخ ته پروت دی دا ډېر قیمتي مایک دی ښه د دې مایک حواله دا دی چې غږ نه راخلي د نورو خلکو چار اطراف کې او یوازې د استاد غږ راخلي تر څو شاګرد ته ښه دغه شي او سکرین کې تاسې ګورئ د قاری صاحب د عقیدې درس دی هغه د میزان کریکولم چې نوی جوړ کړی دی د هغې درس سکرین کې تیار هم د اوس شاګرد نه درس خلاص شوی دی او درس روان دی نو دلته یو بل قسم دی ناست دی راځئ وګورئ دی څه کوي السلام علیکم نجیب السلام شي جوړ بخیر مدیر صاحب نجیب زمونږ د اداري مسؤل دی او د استادانو ټول کارونه تنظیموي کارونه دې ښه روان دي مهرباني يا حامل القرآن قد خصك الرحمن دا غږونه اورئ دا غږ کله چې زه د دفتر کې ګرځم د هر اطاق نه د قرآن غږ راوځي یو عجیب احساس انسان ته پیدا کوي د میزان یوازې دا دفتر نه دی میزان دوه نور دفترونه لري میزان په ټوله کې نږدې 10 کارکونکي لري چې شاوخوا 21 استادان دي تنه نور اداري کارمندان دي د اړیکو ټیم دی او نور دغه دي
نو زموږ په دفترونو کې هر استاد جدا اتاق لري ځکه چې یو استاد بل ته غږ مزاحمتونو کې ترڅو شاګرد چې کله درس اوري نو د یو استاد او بل استاد غږ سره لاړ نشي ترڅو مزاحمت ورته ونشي. راځي بل بخش ته ځو. دا زموږ اشپزخانه ده دې ځای کې اشپزي کوي استادانو دپاره خواړه پخوي نو دا دروازه لږه زور غواړي. راځئ. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك. دا زموږ د دفتر دریم منزل دی. دلته استادان هر یو تن خپل اتاق لري او خپل درسونه روان دي. د دې سپیشلی کلام غږ له هر اتاق راوځي ډېر خوند کوي. دلته یو مهم کس دی هغه درته معرفي کومه چې دا یو مهم رول دلته لوبوي. السلام علیکم. استاد ګلاب دا مایک دې میوټ کا چې کیسه وکړو درس هم لري ستړی مه شي. څنګه استاد ګلاب ډېر عزیز انسان دی. دا د میزان اکاډمي د استادانو مشر دی او دا څه درسونه چې روان دي دی کنټرولوي دی تنظیموي او دی څاري. د ده تجربه ماشاءالله په استازي کې زه چې پیژنم خو 14 کاله کېږي چې ده به کله شروع کړي چې هغه ده ته معلوم دي. 14 کالو راهیسې دا زما استاد هم پاتې شوی دی الحمدلله. زما هم صنفي و ماستري کې په لیسانس کې ما استاد ګلاب هم صنفیان یو. درس روان دی مایک میوټ کړی دی. دا مایکونه ښه آپشن لري ټک میوټ شي. نو استاد ګلاب درس روان دی مزاحمت دې نه کوو. دوستان مې خبرول چې موږ دلته څه کوو څه روان دي په دې دفتر کې. ډېر دوستانو نړۍ مننه. الله دې دوستان موږ سره خوشحاله ولري او موږ دوستانو سره الله تعالی دې موږ خدمتونه قبول کړي. د علم بحر دی. کتابخانې ته خو ګورئ کتابخانه هغه ده. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. دا یو بل مهم کس دی. دا زموږ د اړیکو د ټیم مسؤلیت لري. کله چې زنګونه راځي میزان په اړه څوک معلومات غواړي داخله کوي یا نوري نصرت الله خان جواب ورکوي. نصرت نن د څو زنګونه ځواب کړي؟ شاوخوا 10 زنګونه. ښه 10 کسانو ته جواب ورکړی. چټم کوي د میزان کوم مشکل چې څوک لري هغه ورته حل کوي. څوک شکایت لري هغه استادانو ته رسوي. د ده سره یو بل همکار هم دی چې د شپې شفت کې کار کوي د ورځې شفت کې دی. نو دا یو مهمه دنده پر مخ بیایي. یو بل کس دلته مهم ناست دی کرامت الله خان. ستړی مه شي. دا زموږ مالی مسؤل دی د میزان اکاډمي او د استادانو د نورو چارو مسؤلیت هم لري. دا ماشونه چې ورکوي دی ورکوي استادانو ته په وخت باندې. څنګه دي کارونه دې ښه روان دي؟ الحمدلله. مهرباني. دلته یو بل کلاس هم زموږ دی. استاد درس ورکوي چې به که نه به کله کله استادان نور مصروفیتونه هم لري. استاد شته دی درس ورکوي. راځي. يبدئ ينفخ. دا د استادانو د جلسې یا د ناستو د پاره کله چې میس کې یا کینی مجلس کې خپل منځ کې دغه ځای دی. دا خلک ډیر زیات مهم او سپیشلی دنده پر مخ بیایي ځکه چې ماشومانو تعلیف باتانه شروع کوي تر لوړو سټیجونو د دیني علم ورزده کوي. یو خیر کار روان دی په دې دفتر کې. زه چې کله دې دفتر کې راځم داسې احساس کوم چې یو خیر کار روان دی او یو لوی کار ترسره کیږي. له کابله امریکا استرالیا لندن او نورو ځایونو کې ټولو کې د افغان ماشومانو دپاره د دینی آنلاین زده کړو یو مهم مرکز دی. دا زموږ یو دفتر دی. همدغسې یو لوی دفتر بل لرو چې شاوخوا 8 استادان په یوه ځای کې دي. یو بل دفتر لرو چې 2 استادان هلته دي ځکه په یوه دفتر کې ګنجایش نه. زموږ اصول دا دي چې هر استاد لپاره یو صنف جدا کوو ترڅو مزاحمت ورته ونه شي. همدلته ویده شي. استادان زموږ سهار راځي د شنبه په ورځ سهار راځي بیا د پنځشنبه په ورځ بیرته ځي کورونو ته. بیا ځینې استادان دي د جمعې په ورځ هم کار کوي شنبه په ورځ هم کار کوي. متفاوت تقسیم اوقاتونه دي متفاوت ټایمونه دي او متفاوت کاري شفتونه دي. د دې لپاره چې هم
زموږ کار رواني او هم چیرته چې په امریکا او استرالیا او نور ځایونو کې غربي هیوادونو کې شاګردان دي د هغوی په خوښه باندې ټایمونه مو تنظیم کړي دي. نو زموږ کوشش دا دی چې هر چیرې افغان ماشومي مسلمان ماشومي هغوی ته قرآني زده کړې دومره اسانه کړو چې یوازې د یو کمپیوټر په څو کلیکونو باندې دوی ته درس ورکړو. او الحمدلله میزان زرګونه شاګردان خلاص کړی دی دلته درس یا یې پرېښی دی یا یې پوره کړی دی او همدا اوس الحمدلله سلګونه شاګردان درس وایي په میزان کې او میزان الحمدلله ښه فعال روان دی. نور دفترونه به تاسو ته ښیو انشاءالله. دا یو نمونه وه وای مشت نمونه خروار. په میزان کې زموږ ټوله هڅه دا ده چې با کیفیته خدمات وړاندې و خپلو شاګردانو ته. دلته موږ دفتر لوی نیولی، استادان مو جدا جدا اتاقونو کې تدریس کې د دې لپاره چې درس کیفیت لوړي. موږ شپه ورځ هڅه کوو چې هر ځای چې تاسو یاستئ په غربي نړۍ کې موږ دینی تعلیم ستاسو تر کورونو در ورسوو. د دې کمپیوټر د نړۍ له ګوټ سره زموږ اړیکه ده او هغوی ته قرآن ورښیو، دینی نور معلومات. زموږ کریکولم په اړه به خبر یاست، موږ نوی کریکولم جوړ کړی دی. په 6 میاشتو کې یو ماشوم یا یو شاګرد کولی شي چې عقیده، فقه، اخلاق، تجوید او سیرت زده کړي. د قرآن کریم ترڅنګ لومړی به دوی قرآن کریم وایي، په اخرو 15 دقیقو کې به هر شاګرد یو ورځ عقیده، یو ورځ فقه، یو ورځ نور مضامین سره وایي. دا د دې په خاطر چې موږ په کم وخت کې ستاسو اولادونو ته ډیر څه ور زده کړو. نو که غواړئ چې میزان کې خپل اولادونه رجستر کړئ، سکرین باندې تاسو ته نمبر لیکل شوی دی. زموږ د ویب سایټ معلومات هم شته دی، ویب سایټ ته مو ورشئ او که نور معلومات غواړئ زموږ د اړیکو د ټیم سره اړیکه وکړئ، ټول معلومات به درکړي. ماشومان مو موږ ته راوسپارئ، موږ یې په دیني تربیه باندې درته روزو او دین ور زده کوو، قرآن ور زده کوو. السلام علیکم.